زرګونه حاجتونه یو طرف ته او د سورت اخلاص پاور بل طرف ته. داسې ځینې به د الله جل جلاله امداد وکي چې د ستا په وهم او ګمان کې هم نه تیریږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، زمونږ او ستاسو حاجتونه او زمونږ او د ستاسو حاجتونه نه پوره کیږي. د هر چا حاجتونه هغه مختلف وي. د چا د رزق پریشانی د حد نه سیوا وي. که هغه وروڼه غواړي یا هغه خویندې غواړي چې زموږ روزي دی الله جل جلاله پراخه کړي، هغوی دې د صورت اخلاص دا وظیفه د نن نه شروع کړي. انشاء الله چې داسې روزي به ورته الله ورکړي چې د په وهم ګمان کې به هم نه تیریږي. تمام کتب لیکلی دي چې کم یو انسان روزانه سورت اخلاص قل هو الله احد سورت پورا دا روزانه 300 کرته وي چې په هر طریقې اووي خو 300 کرته اوویلې نو الله جل شانه به دو باندې 300 دروازې د رزق کلو کی، 300 اسباب ورته الله جل شانه برابر کی. نو 300 کرته د سورت اخلاص وظیفه دا تاسو روزانه کوي. تاسو ته ملازمت، نوکری، کاروبار هر څه دپاره به ډېره زیاته مفیده وظیفه ده. دې نه علاوه کم یو انسان چې 300 کرته روزانه د سورت اخلاص وظیفه کوي، یعنی روزانه 300 کرته وي، الله جل جلاله به په دې انسان باندې 300 د غضب دروازې بندې کی. لکه مثلا دشمنی، فتنه، فساد، قهر، فقیری وغیره. دغه 300 دروازې د غضب به الله جل شانه په دې انسان باندې بند کی. کم انسان چې 300 کرته روزانه د سورت اخلاص وي. دین علاوه که یو انسان 300 کرته ووایي نو الله جل جلاله به د 50 کالو واړه ګناهونه معاف کړي. سبحان الله، څومره لوی اجر او څومره لوی چې کوم دی فضیلت دی. دومره لوی اجر او فضیلت به تاسو ته چې کوم دی حاصلیږي. دین علاوه د قرض نه د خلاصې دپاره هم د صورت اخلاص دا وظیفه ډېره زیاته اهمه وظیفه ده. ان تر دې زه به تاسو ته د څو دپاره ویم چې د پلانکي حاجت دپاره، پلانکي حاجت دپاره د هر چا حاجتونه مختلف وي، که د رشتې وي که د هر څه حاجت وي، لیکن د هر حاجت دپاره تاسو روزانه د صورت اخلاص دا وظیفه کوئ. څوک ورته د صورت اخلاص شریف ختم وي، څوک ورته د صورت اخلاص شریف وظیفه وایي. نو که ختم ورته وایي او که وظیفه، لیکن روزانه به 300 کرته کې او د کم حاجت دپاره کې د هغې حاجت دپاره د دې نه پس بیا دعا وغواړه. انشاء الله چې په لږ ورځو کې به دې الله جل جلاله تمام حاجتونه پوره کړي. بله خبره چې الله جل شانه به تا ته بخښنه کوي، د ټولو غټه خبره خو دا هم ده. اجر څومره لوی اجر او ثواب دی که څوک 300 کرته ووایي، اجر یې دومره دی چې لکه انسان 50 کرته د قرآن مجید ختم وکړي. 50 کرته د قرآن مجید ختم وکړو نو د نفس قرآن ثواب به الله جل جلاله تا ته درکوي. لکه حدیث مبارک کې راځي کم انسان چې 3 کرته سورت اخلاص ووایي الله جل جلاله به هغه ته د ثابت قرآن مجید ثواب ورکړي. نو یو د نفس قرآن مجید ثواب دی او یو اضعافا مضاعفتن دی، یعنی په یو لفظ باندې تا ته د مثلا تر د 200 روپو کوم دی تر د دغه پورې 200 پورې تا ته نیکۍ ملاویږي. نو هغه 200 نه بلکې بیا چې تا ته ثواب ملاویږي د صورت اخلاص په دې برکت سره، نو د یو لفظ په برکت به تا ته یو چې کوم دی هغه یو نیکۍ ملاویږي، هغه نور به تا ته نه ملاویږي. د دې معنی دا ده. نو بهر کې دومره لوی اجر دی چې د 50 کرته د قرآن مجید
د ختم کولو دا ثواب تا ته ملاویږي. نو د هر حاجت دپاره تاسو د سورة اخلاص دا ختم او د وظیفه کولی شئ. انشاءالله چې تمام حاجتونه به الله جل جلاله پوره کړي. او تعداد یې ما تاسو ته وښولو چې 300 کرته دي. نو که په ناسته ملاسته ولاړه چې په هر حالت کې دوی وي بلکل جایز دي کولی شي. خو که د اودس په حالت کې وي نو د هغې بیا ځان له یو باس تاسو نه زما نه د ویډیو چې کوم دی دونه ښه اوږده نه شي. نو انشاءالله کوشش کوم په هغې باندې تاسو ته بیا چې دی هغه بله ویډیو جوړه کړم د هغې بیا وروستو هغه برکات او فضایل ډېر زیات دي. او که یو انسان وایي چې زه د غریبۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی بس دا چې کوم دی اخري خبره کوم. که یو انسان وایي چې زه د غریبۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی زما غریبي د الله ختمه کړي نو هغه چې کله هم کور ته راننوځي نو هغه دی چې څنګه راننوځي بسم الله الرحمن الرحیم دوی او بیا دی سورة اخلاص یو پیړۍ وي. روزانه دې دا عمل جاری ساتي انشاءالله چې د په کور کې به غریبي ختمه شي او مالداري پکې راشي. ان تر دې ما درته ختمه کړه چې د هر حاجت دپاره دا وظیفه تاسو کولی شئ. نو د دې هر چاته مکمل اجازه شته او هر سړی د دې نه پیدا غوښتلی شي.